څه دا پر روډ موټر وولې ما راورسېد په امبولانس کې ما راورسولې. نو دې سره څوک شته؟ یا نو هېڅوک ورسره نشته. خو یاره دا خو ډېر ایمرجنسي کیس دی، دې سره ډېره وینه هم روانه ده. لکه ته د دې صفایي ورکوه، وینه ورصفا کوه، زه غټ ډاکټر مشوره کوم، غټ ډاکټر راغواړم. صحیح ده. دا ستا مال چې دا تا مال راوړی دی دا ګردي دی، دا خو زه خرڅ کړم د یوې میاشتې څخه، نو زما په دې کې څه فایده ده؟ صحیح شو دا ما خرڅ کړی، ته بیا د یوې میاشتې ټول ما ته راکوې د انګلینډ غه یا د برټانیا غه یا د لندن غه. خو یې درکوم ته انګلینډ او برټانیا ښه، زه د لندن له هر ځای له د یوې میاشتې دپاره زه سوم، خو دا زما ټارګېټ به راپوره کوې. د یوې میاشتې ټارګېټ زه در پوره کړم بیا ته ما هسته یا؟ هو بلکل. بس صحیح ده. ته دا یې وکړه، دا سیمفلا خو دې راوړي دی، دا د لیک شعر زه به دا نور ډاکټرانو ته ورښکاره کړم، میډیکلان والا چې باید دغه مال به خرڅوې، ته د یوې میاشتې مال ماله راواسته. صحیح ده؟ چک ده؟ صحیح ده. بس الله حافظ په مخه شه. ډاکټر صاحب ډېر ایمرجنسي کیس راغلی دی نه. خیر څه شته؟ اکشنه یې اکسیډنټ کړی دی، امبولانس والا راوړی دی، ډېره بده وینه هم ځې روانه ده، اپریشن ډېر سخت ضرورت دی ورته. څوک سره دی؟ یا هېڅوک هم ورسره نشته. څه در اپریشن ورکوې ته ښایي چې څوک نه دي ورسره؟ ډاکټر صاحب هغه څه ډېره بده وینه روانه ده، اپریشن ډېر بد ضرورت دی. نو څه دي چې روانه ده؟ دا دومره کسان، دا دومره حساب کتاب د هسپتال خرچې ستا پلار پوره کوي؟ ستا کوچنی راکښ کړي اوس اپریشن ور وکړه، اوس اپریشن ور وکړه. دا ستا تنخواه څوک درکوي؟ دا د بجلۍ بل، دا دومره غټ هسپتال د دې تنخواه دا ستا پلار ورکوي؟ ستا ورسه کوچني مفت اپریشن وکړه. مري ای ورسه دماغ مه خرابوه، ستا د پلار هسپتال دی، کوچنی مري، ته دلته را روان یې د خلکو همدرده جوړېږي. دا پرایویټ هسپتال دی، په دې کې د خلکو څه پیسې اخلي، بیا د هسپتالونه چلېږي، د هغې مفت نه چلېږي. ورسه سیول یې واستوه. صحیح ده ډاکټر. بیداره شه. هېڅ دماغ خرابوی را روان یې، کوچنی په عذاب دی، کوچنی په عذاب دی. اورم څه وایه؟ د درو ګنټې څوک کور ته نه دی راغلی، نو چیرې تللی دی؟ ته زه چا څه پوښتنه کوم، بس ته پریشاني مه کوه، بس ته پریشاني مه کوه، زه ټلیفون کوم. دا نو ته چیرې تللی دی؟ او زه زیان انډیوال یم، کلاس کې لویه دی. بچه څار دی؟ او د زعفران پلار یم. دا ته نه دی درغلی زعفران؟ ښه 2 ګنټې کېږي د کور هم راوتلی دی، نو چیرې تللی دی؟ ته زه دلته به ټرای کوم. یاره کوچني څه ډېره بده وینه روانه، ګوره ته سیوله پورې ورسېږي که نه ورسېږي یار. او یاره زما هم ډېر ارمان شو. نه یار 1 ګنټې دې بجاوېږي. زما موبایل په دفتر کې پاس ګنټې له کومې خوا بجاوي شي. ته وګوره یاره په جیب کې وګوره. او وایي دا خو دا کوچني موبایل دی یار. الو و اورې؟ واورم. وروره دا زما د زوی موبایل دی، تا سره څومره درسره دی؟ دا قربان دلته هسپتال یې راوړی، اکسیډنټ یې کړی و، بیا موږ سیوله واستوی. څه وایې؟ هو زما زوی اکسیډنټ کړی و؟ هو ستا زوی اکسیډنټ کړی و، سیوله هم واستوی، ډېر پات په عذاب هم، ډېره وینه هم ځې تللې وه، اوس موږ سیوله واستوی. امرجنسي کې دی؟ خاص په ایمرجنسي کې دی. و بس سمه ده، کور ودان الله دې عزت وکړي. نه کور ودان. هغه امرجنسي نه چې مریض راوړي هغه چیرې دی؟ هغه څه وینه بیخي ډېره تللې وه، هغه خو پاک ورسېدی وفات شو. چیرې دی؟ په دا ایمرجنسي وارډ کې. یالا خیر یالا خیر. څه در اپریشن ورکوې ته ښایي چې څوک نه دي ورسره؟ ډاکټر صاحب هغه څه ډېره بده وینه روانه ده، اپریشن ډېر بد ضرورت دی. نو څه دي چې روانه ده؟ دا دومره کسان، دا دومره حساب کتاب د هسپتال خرچې ستا پلار پوره کوي؟ ستا کوچنی راکښ کړي اوس اپریشن ور وکړه، اوس اپریشن ور وکړه. دا زما د لالچ د لاسه دا زما زوی مړ شو. زه د پیسو په هوس کې دومره ډوب وم چې زما خپل بچیان یې هېر ولو، د بل بچیان مې هېر ولو. دا زما د خپله لاسه دا زما زوی نن مړ شولو. یا الله تا ما ته ډېر غټ سبق راکړي، یا الله تا ما ته ډېر غټ په زړه چوټ راکړي. زه به هم داسې کار نه کوم. د هر چا بچي ته به زه په خپل بچي په نظر ګورم. دا نن زما بچی چې دی زما د خپل لاسه مړ دی، زما د پیسو د لالچ د وجې مړ دی. یا الله بس ډېره غټه سزا دې راکړه، ډېر غټ سبق دې راکړي.